مبارک. افغانستان له پاکستان د محتاجۍ څخه خلاص شو. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه او د پرمختګ خبر ته. د بغلان غوري سیمنټو فابریکې تولید 600 ټنو ته لوړ شوی. په بغلان ولایت کې د غوري سیمنټو فابریکې مسؤلین وایي چې د سیمنټو د تولید ورځنۍ اندازه یې 600 ټنو ته لوړه شوې ده. د معلوماتو له مخې په دې فابریکه کې د ورځې په 3 بېلابېلو وختونو کې 220 تنه کارکوونکي په کار بوخت دي. د یادې فابریکې مسؤلین وایي له دوی سره په بېلابېلو برخو کې ټول افغان انجینران کار کوي او د برېښنا په ګډون د سیمنټ لپاره سکاره او نور اومه توکي هم د کورنیو سرچینو څخه چمتو کیږي. د یادې فابریکې مسؤلین وایي چې دوی د سیمنټو د تولید د زیاتوالي لپاره هڅې روانې کړي دي او په نږدې راتلونکي کې به یې د تولید اندازه تر دې نوره هم لوړه شي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.